د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغان ښځو ټول اسلامي او کلتوري اساسي حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو ټول اسلامي او کلتوري اساسي حقونه یې تامین کړي دي. هغه زیاتوي چې اوس مهال افغان میرمنې له فزیکي او رواني پلوه په مسؤلیت کې ژوند کوي او د دوی عفت، عزت او شرعي حقوق ساتل د حکومت لومړیتوب دی. خو په وینا یې موږ د افغان میرمنو حقوق په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې تر بحث لاندې لرو چې د غربي ټولنې او د هغوی له فرهنګ سره ښکاره توپیرونه لري چې د محاسباتو په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د طالبانو حکومت د ښځو پر ځپلو تورنوي او وایي چې پر مخ یې د کار، زده کړو او ازادۍ دروازې تړل شوي دي. یونسکو ویلي چې د طالبانو حکومت د 1.5 میلیون انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان وایي چې طالبانو په هیواد کې 1.5 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. یا د ادارې ویلي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر ضد د طالبانو تګلارې تر 2013 کال دوام وکړي، دا شمېر به 4 میلیونو څخه زیات شي. یونسکو داسې مهال نړۍ ته د افغان ښځو نجونو پر غږ رسولو ټینګار کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له تاوتریخوالي ډک بللی. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ هر کال نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو هڅو ته د درناوي په موخه نمانځل کیږي. پاکستان له ICC کارت لرونکو او غیر قانوني افغان کډوالو څخه غوښتي چې د مارچ تر 11 نیټې له دغه هیواده وځي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت ICC کارت لرونکو او غیر قانوني افغان کډوالو څخه غوښتي چې د مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده وځي. د وزارت په اعلامیه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی شوې چې د راتلونکي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې حکومت د ټولو بې اسناده کډوالو ترڅنګ د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې. له پاکستانه د کډوالو ایستلو پروسه د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې پیل شوه. که څه هم پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو ICC کارت لرونکي تر 800,000 ته رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې له سودان وروسته افغانستان کې وږي خلک زیات دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې افغانستان له سودان وروسته په نړۍ کې د لوږې له تر ټولو سخت بحران سره مخ دی. هغه وویل ډېر شمېرونه خلک چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه ډېر دي بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغه په وینا افغانستان د فقر او لوږې له پلوه له سودان وروسته دوهم ځای لري چې ډېر شمېرونه خلک مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې کوي چې د نړیوالو مرستو کمښت سره وضعیت خراب شوی دی. وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ستون شو، د افغانستان د مرستو په ګډون د امریکا ټولې نړیوالې مرستې وځنډولې. په تیرو 11 میاشتو کې له افغانستان څخه هره میاشت 100 ټنه جلغوزي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په تیرو 11 میاشتو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته 1100 ټنه جلغوزي صادرې شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد وایي د روان 1403 هجري شمسي کال له پیل څخه بیا د سلواغې تر پایه د شاوخوا 14 میلیون ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزیو صادرات شوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه صادرات اتریش، اردن، متحده عربي اماراتو، برېټانیې، امریکا، ایټالیا، استرالیا، جرمني، ترکیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته شوي دي. 2 افغان کډوال د عراق له بصرې زندان څخه خوشي خپل هیواد ته راستانه شول. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 2 تنه افغان مهاجر چې په عراق کې بندیانو د هود په 14 نیټه له بنده آزاد او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د نیمروز ولایت د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې یادو کسانو 4 میاشتې مخکې هڅه کوله چې له ایران څخه په ناقانونه توګه عراق ته ولاړ شي، خو د عراق پولیسو د اسلام قلعه په سرحدي سیمه کې ونیول او 3 میاشتې د بصرې ښار په زندان کې تېرې کړې. د وزارت د معلوماتو له مخې خوشي شوي بندیان د ایران له لارې افغانستان ته داخل شول او له بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شو. جرمني کې یو 26 کلن افغان د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د جرمني رسنیو راپورونو له مخې یو 26 کلن افغان د جمعې په ورځ په ماګدیبورګ ښار کې هغه مهال پولیسو په ډزو وویشت چې دوی ته یې د چړې پر مټ د وژلو ګواښ وکړ. پولیسو زیاته کړې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یاد افغان وګړي خپل یو جرمني همزولی د ماګدیبورګ ښار یو استوګنځي ته ور وغوښت او په مرګ یې وګواښه. پولیسو ویلي دغه کس دوی ته هم د مرګ ګواښ وکړ چې په ځواب کې دوی پرې ډزې وکړې او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړې. د جرمني پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي او ژر به د پیښې اصلي عمل په ډاګه کړي. د سوریې نوي حکومت 115 مخالفین اعدام کړي دي. ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې د سوریې لاذقه ولایت کې د شدیدو جګړو په پایله کې
د سوریې امنیتي ځواکونو 115 تنه مخالف وسلوال اعدام کړي دي. راپور کې راغلي چې د سوریې امنیتي ځواکونو او اسد رژیم طرفدارانو ترمنځ د نښتو په پایله کې 240 تنه پاڅون کوونکي هم وژل شوي دي. د سوریې نوي رهبر احمد الشرع تېره ورځ اسد رژیم ته د وفادار ځواکونو څخه غوښتي چې خپلې وسلې په ځمکه کیږدي او تسلیم دي شي. د یادونې ده چې د دواړو لورو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ نښتې پیل شوې چې د اسد رژیم تر سقوط وروسته د احمد الشرع الجولاني په مشرۍ د سوریې نوي حکومت پر وړاندې لومړی بریدونه دي چې رامنځته کیږي. حوثي وسلوالو اسرائیل ته اخطار ورکړی چې غزې ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړي. د یمن د حوثیانو مشر عبدالمالک الحوثي ویلي چې مزګړو هیوادونو ته 4 ورځې وخت ورکوي چې مقابل لوری دې ته چمتو کړي چې غزې ته مرستندویه توکي پرېږدي. هغه په اخطار سره ویلي چې کله 4 ورځې وروسته غزې ته د مرستندویه توکو د لیږلو لاره بندوي او مرستې غزې ته نه پرېښودل کیږي، د دښمن پر وړاندې به پراخ سمندري عملیات بیا پیل کړي. دا په یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې د حوثیانو مشر اسرائیل ته جدي ګواښ کوي. د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غزې بیا رغونې طرحه منظور کړه. د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د غزې بیا رغونې طرحه چې د مصر لخوا جوړه شوې وه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې په یوه اضطراري غونډه کې منظور کړه. تر پریکړې وروسته د غزې بیا رغونې طرحې ته د عرب اسلامي پلان نوم ورکړل شو او د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بل ګام لپاره غواړي چې اروپایي اتحادیه او د جاپان، چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه هم ومني. د حماس ډلې ته په دې پلان کې هیڅ نقش نه دی ورکړل شوی. سره له دې چې غزه د همدې ډلې په لاس کې ده، خو د اسلامي همکارۍ سازمان لخوا په منل شوې طرحه کې به ډیر مسؤلیت د فلسطین ادارې ته ورکړل شي چې مشر یې محمود عباس دی. اسرائیل او امریکا له وړاندې د یادې طرحې سره مخالفت ښودلی دی. ټرمپ د اټومي پروګرام د مذاکراتو په اړه خامنه‌ای ته یو لیک استولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي د ایران د اټومي پروګرامونو په اړه له دغه هیواد سره خبرې اترې وکړي او 13 پنجشنبه یې د ایران مشرانو ته یو لیک استولی دی. هغه ویلي چې هیله لري ایران د خبرو اترو میز ته حاضر شي، ځکه چې دا به د ایران لپاره ډیر ښه وي، که نه نو امریکا به بل څه وکړي، ځکه چې دی حاضر نه دی په نړۍ کې یوه بله اټومي وسله وزغمي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او خامنه‌ای تر اوسه د ټرمپ د څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم دا روښانه کړي چې آیا لیک ورته رسېدلی یا نه. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې ایران حاضر نه دی چې د امریکا تر فشارونو لاندې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. عظمت الله عمرزی د اتلانو جام د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی. د کرکټ نړیوالې شورا افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی د 2015 چیمپیونز ټرافي د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان کړی دی. عمرزی د چیمپیونز ټرافي په 3 لوبو کې 106 منډې جوړې کړي، 2 وکټې یې اخیستې وې او 2 کیچونه یې نیولي وو. د عظمت سره په دې لیست کې 9 نور لوبغاړي هم غوره شوي چې 5 د نیوزیلینډ او 4 د هندوستان دي. د آی سی سی پر ویبپاڼه کې د کرکټ مینوال د رای ورکولو سره کولی شي خپل د خوښې لوبغاړی وټاکي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.